تازه د ویاړ او د افتخار خبر د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد شهزاد د هندستان څوک غواړي میلیونر شي په خپرونه کې څنګه ولې ویډیو را سره تر پایه وګورئ په هر سبب وشي ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم وخت مو بخیر ستړي مشئ د هند په یو ټلویزیوني خپرونه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وکټ ساتونکي محمد شهزاد د یوې لوبې په هکله پوښتنه وشوه چې قسم ځواب ورکړل شوی و میلیونه هندي کلدار انعام درلود د خبرونې چلونکي اميتابچن په سیالۍ کې څوک غواړي میلیونر شي د ګډون کوونکي نه وپوښتل هغه کوم لومړنی لوبغاړی دی چې په یوه ورځ په دوه جلا جلا نړیوالو لوبو کې سر په سر دوه ځلې د 500 نه زیاتې منډې کړې ګډون کوونکي ته 4 نمونه ورکړل شوي وو چې د افغانستان پخوانی کپټان نوروز منګل د بنگلاديش پخوانی کپټان شکیب الحسن پاکستاني لوبغاړی محمد حفیظ او د افغانستان وکټ ساتونکي محمد شهزاد پکې شامل وو د خبرونې ګډون کوونکي ته دا فرصت هم ورکړل شوی چې که پوښتنې ته ځواب ونه وایي یوازې 1 میلیون هندي کالدار انعام ورکول کیږي چې هغه همدا کار وکړ پښتنه د ډیزرټ ټي 20 یا صحرا جام لوب په حق لو چې په 2018 کال کې په عربي متحده اماراتو کې د اتو لوبډلو ترمنځ وي د همدې سیالیو په نیمه پای لوبه کې افغانستان د عمان د لوبډلې سره لوبه وکړه چې محمد شهزاد پکې اتیا منډې وکړلې او په همغه ورځ په پای لوبه کې د آیرلند سره په لوبه کې 250 منډې وکړلې او د لوبې تر پایه ونه سوځید افغانستان د دې سیالیو اتلولي هم ګټلې و نو مننه چې ویډیو مله سره تر پایه ولیدله که خوښ شوی مو در سره لایک کړئ او خپل دوستانو سره شیر کړئ تر بیا ښې چارې